ښه تاسو را سره خپل ځان معرفي کړئ چې نوم هم څه دی د کوم ځای او دغه هنر هم کله شروع کړی دی؟ دا جی زما نوم صفت علي دی. زه اصل کې ډانډ نامه دی د مغه اوسېدونکی یم او دا کار ما تقریبا ډېر وخت نه شروع کړی لکه زه ورکوټ یم چې ما سبق پرېښلو نو ما دغه کار سره ډېر شوق نو بیا زه پېښور ته لاړم. پېښور کې هلته ما کار کولو لکه درو څلورو پنځو کسبو زه استاد یم. هلته م په کار کولو د استادانو سره به کېناستم پڅېدم. اول ما جوړېدل زده کړو. ښه عمده پوښتنه صفت علي ما کوله چې اول تاسو آیا غږول زده کړي که نه دا دغې نه جي اول مې جوړول زده کړي دي. غږول بیا اخري خبره وه. غږول چې کوم هغه بیا اسان کار و جوړول ډېر مشکل کار دی. دا د جوړولو هنر چې تاسو زده کوئ دا د پیسو ګټو پاره و که نه تاسو خپل شوق و؟ نه جي شوق و. پیسو ګټه څه ورکې نه و چې اوس زه وایم چې یاره دا زه جوړ کړم او ځینې زه پیسې وګټم. نه ښه شوق دوره شوق و چې دا شی به ما جوړول. څومره عمر به اوس تاسو هغه وخت چې تاسو اولنی رباب جوړ کړی و؟ هغه وخت کې جي چې ما زیات عمر وی نه 35 سال. ښه 15 کاله کې اولنی رباب تاسو اولنی رباب ته ما جوړ کړی و. ما سره یو بل ملګری و لیاقت نومېده بیا هغه یې جوړ کړی و ما یې جوړ کړی و. زموږ ومانځه مقابله شوه. هغه وویله چې ما رباب زیات هغه بیه کوي. ما وویله چې ته به زیاته بیه نه کوي ما به زیاته کوي. نو بیا د خدای داسې قدرت و چې یو هغه راغلی و افغانی هغه والا رباب یې پرېږدولو ما والا رباب یې واخیستو. نو هغه نه ما تپوس وکړو چې د دې والا رباب د ویلې پرېښلو د ما والا د ویلې واخیستو. نو هغه ورته ویله چې زه رباب استاد یم زه دې باندې پوهېږم چې دا غږېږي او دا نه غږېږي. یو رباب چې جوړوئ تاسو په هغې باندې څومره موده وخت لګېږي؟ جي مو خو لاس کار دی دا ماشین کار سره کېږي نه. ویلې چې د ډنچا نه ماشین سره نه خلي کېږي ټول یې لاس کار دی. نو تقریبا 20 دن 25 دن ونې راځي شل 15 خو چې رډي شي 20-25 دن کې دا بالکل مکمل. په دغه کې چې کوم لرګی لګي یا نور کوم مواد دا تاسو د کومه ځای راوړئ؟ دا جي لرګی خو موږ دلته خپل خلو. کوم لرګی دی دا؟ توت لرګی دی. توت دی خو دې کې 3-4 ماډله توت دی. مو هغه ماډل خلو چې کوم کې د راګې نری لاړې وي هغه یو نرم وي یو سپک وي او بل هغه رباب غږېږي ډېر ښه رو. دې کې یو بله نمونه شته چې هغه نامه دی شتوت. هغه شتوت دلته ډېر کم میلویږي د عام توت دی. شتوت نشته دلته. او په دغو چې تا ګلکاري کوئ نقشونه جوړوئ دا کومه ځای دي؟ دا جي دا خو پېښور نه مو صدف راوړو بیا هغه ګلکاري وکړو بیا دې کې ځایونه ورته وکړو بیا دا ګلنډر کو بس بیا کوم ګلکاري مو کړي وي ما هغه ګلکاري بهر ته راوځي. رباب چې تاسو جوړوئ په خپله خوښه جوړوئ که نه د چا په وینا باندې؟ نه جي خپله خوښه صحیح جوړوو چې کومه یې مو زړه غواړي څنګه یې مو زړه غواړي. نو یو رباب چې په 10 ورځې کې تیار شي د هغې بیا بیې څومره او دا د دغې بیې تاسو څنګه تعیین کوئ؟ بېلې بېلې بیې دي که نه کم زیات؟ نه جي بیې بېلې بېلې دې وجې نه وي چې یو وي ساده یو وي ډیکوریشن والا. ډیکوریشن والا خپل قیمت دی او ساده خپل قیمت دی او شای یو دی شي کې فرق نه وي. څنګه دا غږېږي همداسې ساده غږېږي خو بس صرف ډیکوریشن خبره دی چې ډیکوریشن والا هغه نه زیاته خرچه کېږي او بغیر ډیکوریشن هغه نه کمه خرچه کېږي. تاسو دا دکان چې دا په پړچینار بازار کې دی آیا په دغه علاقه کې پړچینار کې په کورمه کې بل څوک دا ربابونه جوړوي؟ نه بل داسې څوک نشته دی. بل څوک نشته دی. او تاسو نه اخیستونکي څوک دي؟ مونږ جي اخیستونکي د خپل خلک وي د وطن والا خلک وي او یو هغه خلک وي چې څوک بهر مسافران وي لکه دې ځای نه ما دکان استرالیا ته ځي دوبۍ ته ځي لکه ډېرو ځایو ته ځي افغانستان ته ځي افغانیو څو یو لوندي دکان. د کوم عمر خلک چې هغه زیات رباب خوښوي تاسو نه اخیستونکي د کوم عمر ځوانان دي مشران دي بوډاګان دي؟ نه جي ځوانان دي. هغوی ډېر خوښوي دا؟ هغوی ډېر ځکه خوښوي چې هغوی ځنه خلک داسې وي چې هغه ټویشن کوي زده کوي. ځنه خلک داسې وي چې هغه زده وي لکه افغانیان هغوی زده وي هغوی د رباب خوښ شي بس بیا انداز ځان سوړي بیا پرېږدي نه. رباب جوړولو سره بیا تاسو د غږولو شوق کله شروع کړو؟ د غږولو شوق خو جي ما هله شروع کړو چې کله ما رباب جوړ کړو بس هغه نه وروسته ما زړه کې سوچ وکړو چې اوس دې غږول ضروري دي
څه وایي هغه ګی نو بیا به مزه وکړي که نه نو بس وشه بیا هغه استادانو سره به کېناستم په چې ځم هغو به ماته سرګمې ښیلې دا پلانکی سرګم دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی نور خو زه یې رباب استاد وم بس هغه رباب مې زده کړو 2-3 کالو کې لکه زه ښه استاد جوړ ستاسو کورنۍ کې دا هنر بل چا نه جی بل چا نشته ستاسو بچو زده کړی نه ولې نه زده کوئ هغه بس هغه خلک دي تعلیم والا خلک دي او هغوی دا غمونه نه کوي او ستاسو والد صاحب خو به ستاسو په خپل عمر زیات عمر دی خو به اوس نه وي ژوندی نه هغه مړ شوی هغه خو کوئی اعتراض نه وکړی ستاسو کورنۍ خلکو چې تاسو دا هنر زده کول نه جی هغه اعتراض خو خود نه کولو چې هغه ویل اصل شایانده وایي